الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. زموږ ځواک زموږ په اتحاد کې دی او زموږ راتلونکی زموږ د ځوانانو په پوهه، اخلاقو او هڅو پورې تړلې ده. په همدې مناسبت زه د افغان کاناډا ځوانانو شورا د رهبري بورډ په ځانګړي ډول د شورا بنسټګر او عمومي رئیس ښاغلي عبدالخالق ایوبي صاحب څخه د باور او ملاتړ له امله مننه کوم او ژمنه کوم چې د بریټیش کولمبیا په کچه به د صداقت، شفافیت او بشپړې ژمنتیا سره خپلې دندې ترسره کوم. مننه. چې د افغان کاناډا د ځوانانو شورا ACYC موخه دا ده چې په کاناډا کې د افغان ځوانانو ترمنځ یووالی، همکاري، متقابل درناوی او ګډ کار پیاوړی کړي. موږ باور لرو چې د یو موټی او باعلمه نسل په مټ کولی سو خپلې ټولنې ته مثبت بدلونونه راولو او د افغانستان او کاناډا ترمنځ د دوستۍ، تفاهم او همکاري اړیکې لا پیاوړې کړو. ګرانو دوستانو، بریټیش کولمبیا د افغانانو د فعال حضور یوه مهمه سیمه ده. زموږ هڅه به دا وي چې د ځوانانو لپاره د رهبري، زده کړو، سپورټ، کلتوري فعالیتونو، رضاکاري او ټولنیز خدمت فرصتونه زیات کړو، ترڅو هر افغان ځوان وکولی سي چې خپل استعدادونه وځلوي او کانادا په پرمختګ کې هم اغیزمن رول ولوبوي. میشه یک آدرس مؤثری برای جوان ما باشه که جوانای ما از اون طریق کاریابی و مشکلشان حل شود و گزینه‌های تحصیلی و آموزشی برای جوانای ما پیدا شود، سرگرمی‌های بهتر خود تا از اینکه نسل جوان ما که کادرهای آینده و نیالای مسمیر آینده من چی در اینجا و چی در افغانستان هستند، اونا را به یادشان باشیم و اونا را بتانیم که زمینه آموزش، تعلیم، تربیه، پرورش، هماهنگی و خصوصا به حساب هموطنی و دستیشان با همدیگر اینا را تربیه اهل سالم بکنیم. و من از ایجاد این شورا و خصوصا برنامه هایی که جوانا دارن من سپاسگزاری میکنم، تشکری میکنم و من بسیار خوشحال هستم. من چیزی که در توانم باشه مینیس یک خواهرتان، مینیس یک ریزاکار، از اینجا وعده میتونم در خدمتتان هستم و همکاری خود براتان اعلام میکنم. ایجاد شورای جوانان افغان و کانادا یک گام مثبت و یک گام مؤثر برای افغانان و نسل جوانمان در این شهر و در این کشور اشد ضرورت و نیاز است. من تبریک میگم و مبارک باشه، خداوندی را کدومش نیک بکنه و ما و شما بتانیم جوانان، نخبه ها، شخصیت ها و همه کادرهای ما
در محوریت این شورا همکار و کمک کنیم تا بتوانیم یک دروازه جمامت برای نسل جوانمان ایجاد بکنیم و جوانای ما را متحد و منسجم بسازیم. بعضی از روزهایی که جوانی ما بیکار میمونه میشه یک آدرسی باشه که بیاد اونجا یک کتابخانه باشه مطالعه بکنه. میشه اونجا چند تا کامپیوتری باشه جوانی ما بیاید از اون کامپیوتر از ایمیل خود یک مکتوبی را نوشته کنه. میشه یک آدرسی باشه این دفتر شورای جوانا که یک جوان ما مشکل پیدا میکنه و دیچار یک پرابلم است از اون طریق مشکلش حل شد. میشه یک آدرسی مؤثری برای جوان ما باشه که جوانای ما از اون طریق کاریابی و مشکلشان حل شود و گزینه‌های تحصیلی و آموزشی برای جوانای ما پیدا شود، سرگرمی‌های بهتر خود تا از اینکه نسل جوان ما که کادرهای آینده و نیالای مثمر آینده ما چی در اینجا و چی در افغانستان هستند اونا را به یادشان باشیم و اونا را بتانیم که زمینه آموزش، تعلیم، تربیه، پرورش، هماهنگی و خصوصا به حساب هموطنی و دستیشان با همدیگر اینا را تربیه اهل و سالم بکنیم و ما از ایجاد این شورا و خصوصا برنامه هایی که جوانا دارن من سپاسگزاری میکنم، تشکری میکنم و من بسیار خوشحال هستم. ما چیزی که در توان باشه مینیس یک خواهرتان، مینیس یک ریزاکار از اینجا وعده میتونم در خدمتتان هستم و همکاری خود براتان اعلام میکنم. It's an honor to join you here today for this special ceremony. I always enjoy standing alongside so many young people, families, community leaders and friends. Gatherings like this remind us that a community is built whenever people come together with a shared sense of purpose and belonging. Afghan Canadians have contributed enormously to the social, cultural and civic life of our country. Behind these contributions are stories of courage, sacrifice and perseverance carried by our parents and our grandparents and continued by a new generation. Afghan Canadian youth like you are growing up with both with an inheritance and opportunity, an inheritance of culture, language, faith, family and history, and an opportunity to shape the future of Canada. That is a powerful responsibility. Young people like you are not just the leaders of tomorrow, you're already leading today in schools, in workplaces, neighborhoods and communities. Every time you volunteer, speak up, support someone in need, or bring people together, you're helping build the kind of country we want to live in. The Afghan Canadian Youth Council plays an important role in creating these opportunities by giving young people a place to connect, to serve, and turn your ideas into action. It sends a clear message that your voices matter. Your voice matters. The community ki sakigi ya federal politics ki sakigi taso haq ti chkhul MP takhul senator takhatul like aw kam swal jawab che taso ra lege, nothing is ignored. And Suk will say that every message that we get, every email, it gives us the opportunity to look into that matter and how it affects us. کاناډا یو داسې هېواد ده چې دلته مذهب، ژبه، رنګ، قوم هیڅ څه نه لري. دلته انسانیت مهم ده او موږ او تاسو باید له دې نه سالمه استفاده وکړو. څنګه کولی شو چې له نورو وړونو قومونو سره دلته په کاناډا کې یو داسې ژوند وکړو چې دغه ملي بیرغ چې موږ او تاسو افتخار پرې کوو، واقعا 15,000 کلن تاریخ موږ تاسو لرو. دا نورو ممالکو ته وښیو چې افغانان د تمدن خلک دي، افغانان د مینې خلک دي، افغانان هغه څوک دي چې په لنډ وخت کې ډېر پر انرژي خلک دي. کولی شي چې ورونو نورو قومونو سره یا نورو ولسونو سره، نورو مذاهبو سره اوږه په اوږه باندې د کاناډا په ترقۍ کې د خپل هېواد چې موږ او تاسو خویندې له تعلیم نه محرومه دي، ورونه ځوانان مو په داسې مشکلاتو سره مخامخ دي چې حتی موږ تاسو روزانه اورو چې په کشتیو کې اوبو کې غرق کېږي، ژوند یو خطر سره مخامخ ده. څنګه کولی شو چې هغوی ته سهولت یا داسې یوه لاره پیدا کړو چې هغوی د موږ او تاسو په دغه قدم باندې ښه راتلونکی ولري او ښه ژوند ولري.
اما هیله له ځوانانو نه دا ده چې دلته د موږ او تاسو ورونه ډېر پخوا راغلي وو یوې کافي تجربه په تعلیم کې د کار په پیدا کولو کې لري د هغوی د تجربو نه باید موږ استفاده وکړو څنګه کولی شو چې په کاناډا کې له ټولو نه مهمه موږ تاسو د فامیل رزق ده څنګه کولی شو چې خپل فامیل ته سهولت پیدا کړو یو ښه ژوند ورته جوړ کړو او نوي ځوانان چې راغلي دي د زړو ځوانانو نه مې دا هیله ده چې هغه فرهنګ دوی خپل الله څخه نه ده ورکړی چې په هغې کې مهمه د مور او پلار عزت ده دلته ډېر ځوانان دي چې هغه پلرونه چې د هغوی له برکته دوی دغه کاناډا ته راغلي دي نن بدبختانه هغه پلرونه دوی په ګرین هاوسونو کې اوسوي چې دا واقعا د انسانیت له لحاظه او د موږ د فرهنګ له لحاظه د خجالت ځای ده که موږ تاسو یو موټی یو اوسو انشاءالله دغه ټولنه به رنګ راوړي او رنګ په زوره به راوړو دا که د وینکوور دا نه راوړي که د تورنټو دا نه راوړي انشاءالله د زور طریقه هم زموږ سره شته په زور یې به راوړو نو ستاسو څخه مې احترامانه خواهش دا دی ځوانانو چې د دغه ټولنې سره یو ځای سي انشاءالله مثبت ګامونه موږ لرو مثبت پلانونه ایبي صاحب لري خاص پاس د ځوانانو دپاره خاص پاس د کشرانو د ایندې دپاره نو دغسې اپرچونیټي دغه چانسونه باید د لاسه ورنکړو بس نور مو وخت نه ضایع کوم د جابي الله صاحب د ایندې د ښه هیله د خدای په امان قدرمنو مېلمنو مشرانو ګرانو ځوانانو خویندو نن ډېر د خوشحالي احساس کوم نن د خوشحالي ځای دی چې د افغان ځوانانو شورا یو بله پرانیستي غونډه د بریټیش کولمبیا په دې تاریخي مناسبه کې ستاسو محترم حضور موږ لپاره د ویاړ ځای دی موږ باور لرو چې د افغانانو په یووالي همکاري او متقابل احترام کې راځي چې د خپلو ځوانانو د پرمختګ زده کړو او خدمت لپاره په ګډه کار وکړو د هیڅ چا سره کوم مشکل نه لرو د هر چا سره موږ د ورورۍ لاس ورکړو د اتحاد لاس ورکړو نو راسئ زموږ سره ملګري سئ انشاءالله موږ ډېر ښه پلانونه لرو په آینده کې زموږ سره داسې مشران راسره دي لکه د خان عبدالغفار خان د فخر افغان باچا خان بابا لمسی دا زموږ سره ملاتړی دی او موږ ته ویل دي چې زموږ ستاسې ټولنې ستاسې د افغانانو سره به په هره معنا موږ همکار یو نو دا فرصتونه بیا نه پیدا کېږي او زه په آخره کې بیا د ټولو دوستانو څخه د زړه له کومې مننه کوم چې راغلي دي او زموږ سره یې ملاتړ اعلان کړی دي انشاءالله موږ که کامیابه کېدلو هم ستاسو مشرانو په همکارۍ به کامیابه کېږو نو زما هیله دا ده چې دا مشران چې ناست دي لکه سناتور صاحب چې دلته په وینکوور کې اوسېږي د احمد صاحب څخه هیله کوو چې د دوی سره همیشه تماس وساتي زموږ کور اکبري صاحب سره او دا زموږ د سیک کمیونټي دوستان چې راغلي د دې نه خو بیا بیخي د زړه نه خوشحاله یم په دې خاطر چې موږ که کوم مشکلات هم افغانانو په امادۍ واقعا همیشه د افغانستان بیرغ پورته کړی دي دوی د همیشه زنده‌باد دغه زموږ د بریټیش کولمبیا ایالت هغه مسؤلین دي چې انشاءالله دوی ډېر تکړه او فعال ځوانان دي او د دوی خدمتونه د هر یوه نوم که زه یا په تفصیل سره ولاړ سو ډېر وخت به ونیسي رحمت صاحب تاسې پېژنئ رئیس بریټیش کولمبیا یم رحمت صاحب تقریبا 15-20 سال در رای قندهار جوانا را تربیت کرده علوم عصری کامپیوتر و انگلیسی بسیار خدمت کرده در رای قندهار اما دوستای بسیار سالمار صاحب و سادات صاحب و امرایش پالویش خانم رحمت بسیار خدمت کرده از صمیم قلب تشکری میکنیم و سپاسگزار هستیم ډیره مننه خدای مو راوله بیا هم یو جان مننه کوم